محترم حاضرین، ستاسو په حضور کې ما د قرآن کریم د یو آیات تلاوت وکړ. د قرآن کریم په دې آیات کې الله تعالی مؤمنانو ته یو خطاب او یو وینا کوي. یا ایها الذین آمنو، اے ایمان والا انسانانو، آمنو بالله ورسوله، پر الله او پر رسول باندې ایمان راوړئ. اے مومنانو، تاسو پر الله باندې ایمان راوړئ او تاسو د الله تعالی پر رسول باندې ایمان راوړئ. اوس عجیب خدا دا چې الله تعالی وینا مومنانو ته کوي او الله تعالی د آیات کې مطالبه هم د ایمان د مومنانو سره کوي. هغه دی مومنان، لیکن الله ورته ایمان راوړي. دی آیات کې الله تعالی خطاب کافرانو ته نه کوي چې یا ایها الذین کفروا، اے کافرانو. دی آیات کې الله تعالی خطاب منافقانو ته نه کوي چې یا ایها الذین نافقوا، اے منافقانو. دی آیات کې الله تعالی خطاب مشرکانو ته نه کوي چې یا ایها الذین اشرکوا، اے مشرکانو. لیکن الله تعالی خطاب او وینا هم مومنانو ته کوي او غوښتنه او طلب هم د ایمان ځینې کوي چې ایمان قبول کړي، ایمان راوړي. چې کله مفسرین سړی وګوري د دې آیات په تفسیر کې مفسرین مختلف توجیهات بیان کړي دي. بعض مفسرین د دې توجیه دا کړي دي چې یا ایها الذین آمنوا، اے مومنانو، آمنو بالله ورسوله، پر الله او رسول ایمان راوړئ. د دې راوړلو مطلب دا چې د ایمان تقاضاوي پر ځای کړئ. ظاهرا خو مومنان یاست او په خوله باندې ایمان وینا کوئ او ځان مومنان بولئ، لیکن چې د ایمان کومه تقاضا ده هغه تقاضاو باندې عمل وکړئ. د ایمان تقاضا تقوا ده، د ایمان تقاضا پرهیز دی، د ایمان تقاضا د دین پر احکامو باندې په کامله طریقه باندې عمل کول دي. نو هغه د ایمان د تقاضاو د پوره کولو مطالبه الله تعالی د مؤمنانو سره کوي. بعض محدثین د دې، بعض مفسرین د دې آیات ترجمه داسې کوي، لیکن عام مفسرین د دې آیات بل ترجمه کوي. یا ایها الذین آمنوا، اے مومنانو، آمنو بالله ورسوله، پزړه کې د تصدیق او پزړه کې پر ایمان باندې یقین ثابت او ښکارا کوي. د ایمان تقاضا زړه ته ورشوه کوي، د ایمان نور زړه ته ورشوه کوي او پزړه کې پر دې ایمان باندې تصدیق وساتئ او پزړه کې پر دې ایمان باندې یقین ولرئ. دغه تاسو چې کوم ایمان راوړی دی هغه صرف په ژبه باندې دی چې لا اله الا الله محمد رسول الله، لیکن ایمان در دې حد پورې نه دی، بلکې د ایمان تقاضا پر ځای کول دا معنا چې د ایمان تصدیق، د ایمان نورانیت، د ایمان یقین او د ایمان حقانیت و دې زړه ته ورشوه. او دا یو حقیقت دی چې کله د ایمان نور د انسان زړه ته ورشوه سي، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي اذا دخل النور انفسح الصدر، چې کله ایمانی نور په دې زړه کې راشوه سو، پر ایمان کې یقین او تصدیق پیدا سو، بیا د انسان په سینه کې انشراح راسي، انفساخ خلاصوالی راسي، بیا د انسان پر عمل د هغې زندګي په څه اثر ښکاره کېږي چې د دې سړي په زړه کې د ایمان نور راغلی دی، په معاشره کې د هغې علامه څه التجافي عن دار الغرور، بیا د دوکې د کوره سره ډېر زړه پورته وي، د دنیا زندګي خوند نه ول ورکي، د دنیا د زندګۍ سره ډېره مینه نه وي. والانابة الى دار الخلود، د آخرت طرف ته زیات متوجه او والاستعداد للموت قبل النزول، چې قبر ته ورشوه کېږي د هغې څه مخکې تیاري کړي. چې کله ایمانی نور د انسان په زړه ته ورشوه سلو، بیا د هغې درې علامې دي. یوه علامه دا ده چې د دنیا د کارو سره د سړي ډېره مینه نه وي، صرف د ضرورت په مقدار. او دویم علامه دا ده چې د سړي سهار و ماښام د آخرت په سفر کې سوچ او فکر باندې. او دریم علامه دا ده چې د قبر تورې کندې ته ورشوه کېږي، د هغې شوه کېدو څه مخکې انسان د هغې دپاره بھرپور او پوره تیاري کړي. ځکه دا یو حقیقت دی چې صرف د ژبې سره د ایمان تعلق نه دی چې لا اله الا الله محمد رسول الله، دا صرف د ایمان ابتدا ده، لیکن په دې باندې کار کامل نه دی. په دې کلمه صرف انسان د اسلام و حدودو ته ور داخل سي. اوس د اسلام په حدودو کې د ننه زندگی څنګه تیرول، دې ته ویل کېږي تصدیق قلبي، دې ته ویل کېږي یقین قلبي،
او دې ته ویل کېږي د ایمان حقیقت قلبي چې د زړه ته ورشوس. لکه د ایمان معنا عام علما دا کې اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. ایمان دې ته وایي چې په ژبه به هم سړی اقرار لري او په زړه کې به هم د دې یقین او تصدیق وي. او چې کله د انسان اقرار لسانی رالی او تصدیق قلبي رالی هغه سړی په کامله طریقه مؤمن جوړ. نن د اقرار لسانی در حده پورې موږ او تاسو ټوله سل په سله کې مؤمنان یو. هر سړی په خوله باندې سهار او ماښام دا وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. لیکن چې کم یقیني قلبي دی، چې کم تصدیقي قلبي دی، چې د ایمان حقیقت د زړه ته ورشوه کول، په دې کې د انسانانو درجې ډېرې متفاوتې دي. چا پوره حقیقت زړه ته شوه کړی دی، چا نیم حقیقت زړه ته شوه کړی دی، چا د حقیقت یو کونج زړه ته شوه کړی دی. اوس هغې به موږ ته سره معلومېږي چې د دې سړي پوره حقیقت و زړه ته د ایمان شوه سوی دی، د دې دا نیم دی، د دې دا لږ دی، د دې دا ډېر دی. د هغې درک د انسان د اعمالو سره، د معاشرې سره، د ظاهري زندګۍ سره معلومېږي. چې کم سړی ظاهرا زندگی اعمال دا کامله طریقه پر اسلام باندې تیروي، دا علامه ده چې دې سړي د ایمان حقیقت و کامله طریقه و زړه ته شوه کړی دی. او چې کم سړی اعمالو کې کمزوري کوي، یو څه اعمال کوي یو څه بیا نه کوي، نو د دې معنا دا ده چې دا سړی نیم تصدیق په ایمان دا زړه ته شوه کړی دی، نیم یې نه دی شوه کړی. او که یو سړی بالکل اعمالو ته ګوري نه، اسلامي زندگی ته ګوري نه، دینی زندگی ته ګوري نه، د دې معنا دا ده چې په خوله باندې خو مؤمن دی لیکن زړه کې د هغې د ایمان سره تصدیق و یقین نشته. حالانکه سړی چې په کامله طریقه باندې مؤمن جوړیږي هغې دوه جزه غواړي چې اقرار لساني به همي په ژبه به د دې کلمې اقرار کوي او په زړه کې به پر دې کلمه د سړي تصدیق او یقین جوړي.